پښتون، هزاره، تاجک، ازبک، سپین، تور، شین هر یو دپاره مرسته وکړو، ځکه دا انساني ښېګڼه ده او زمونږ هدف دا نه ده، ځکه چې پیغمبر علیه صلات وسلام ویلي دي چې لا یرحم الله من لا یرحم الناس. الله پاک په هغه کسانو رحم نه کوي څوک چې په انسانانو باندې رحم نه کوي. زمونږ هدف دا نه ده چې دا شیزونه به موږ ځان دپاره کوو. پیغمبر علیه صلات وسلام دنیا ته یتیم او یسیر راغله ده او څوک چې د یتیم او د یسیر نه مرسته خپل ځان دپاره پټوي نو داسې ده لکه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه یو څه پټ کړي اوسېږي. زمونږ هدف صرف مرسته کول، مدد کول، لاسنیوی کول دي. موږ سره یو شئ او ژوند وژغورئ. زمونږ هدف صرف دا ده چې د یو انسان لاسنیوی وکړو. او تاسو به د مشرانو نه اورېدلي چې د یو کتاب ژغورل انسان ژغورل دي، انسان ژغورل نړۍ ژغورل دي. زه پوهېږم چې دلته رش جوړېږي، ډېر زیات ټایم نه اخلم. زمونږ هدف هم دا ده، په الله تعالی قسم سره موږ وایو، زه خپله د پامیر انسټیټیوټ استاد د 1200 کالو رئیس یم.